په بغلان او سیمو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو له امله ټول هیوادوال د غم په ټغر ناست دي. زه پوهېږم څومره درد چې د هغو خلکو لپاره زه لرم، له هر وطنوال سره همدا غم مل دی. د بغلان له خلکو سره خپله خواخوږي باید یوازې په خپلو خبرو کې ونه ښیو، په عمل کې هم د دوی لپاره هغه څه چې ستاسو په وس کې پوره وي باید وشي. که له دوی سره په مالي برخه کې مرسته کولی شئ، که په مادي برخه کې، خو څه مو چې له وسه پوره وي مه یې ترې درېغوئ. هغوی خپل هر څه له لاسه ورکړي او ستاسو یوې ډېرې کوچنۍ مرستې ته هم اړتیا لري. زه پوره باوري یم چې له دوی سره ډېره کوچنۍ مرسته ستاسو وجدان آرامولی شي. تاسو به اوس په دې فکر کې چې خپله مرسته به څنګه تر هغو خلکو رسوو. زه چې کله په 2022 کال کې په افغانستان لوګر کې وم، د ملګرو سره په ګډه د اطلاعاتو او کلتور په همکاري مو د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره په لوګر کې د مرستې لړۍ شروع کړه. ماشاءالله په لوګر کې چې ډیر یو کوچنی ولایت دی، زموږ غیرتي خلک په ډیرو کم ورځو کې مرسته له هغو سره وکړه. نن هم په دې غمیزه کې د لوګر اطلاعاتو او کلتور ریاست د بااساسو ځوانانو په مرسته لوګر کې د بغلان د سیلاب ځپلو لپاره یو صندوق د هغوی له لورې کېښودل شوی. تاسې د لوګر مرکز ته لاړ شئ، هلته یې ور وسپارئ. که مو په وس کې 50 100 500 زر هر څومره کېږي، انشاءالله چې د بغلان تر خلکو به دا مرستې په شفاف ډول تر مستحقو سیلاب ځپلو کورنیو رسیږي انشاءالله. همداسې که تاسې په نورو ولایتو کې اوسئ، وګورئ شاید چې د مرستې کومه خیریه ټولنه وي تر هغوی ور ورسوئ، یا هم که نه وي هلته د ځوانان سره هماهنګي وکړي، راټول دي شي، په خپل ولایت کې د یو صندوق کېږدي او له خلکو د مرستې راټولې کړي. زه پوهېږم چې د هېواد غټو خلکو هم کومکونه اعلان کړي، لکه راشد خان، عزیزي صاحب، محمد نبي او داسې نور ډېرو. خو تر څو چې د هغوی مرستې تر هغه ځایه رسیږي، باید زموږ اولیه او دا کمې مرستې تر هغوی ژر تر ژره ورسیږي.